لمن شهید جنازه غیبانه جنازې لمونځ وسولو د سبا سبا 3 ورځې د فاتحه په چمن چې کوم روان پر لټ دی هلته به 3 ورځې موږ ناست چې دغه فاتحه به هلته اخیستل کېږي. ملګرو لکه څنګه ستاسو ته معلومه ده د ګیلمن فاتحه به انشاءالله په پرلت کې تاسو پرلت سره په غټ تعداد راځئ. د شهید جانان ګیلمن جانان فاتحه به 3 ورځې د چمن په تاریخي پرلت کې اخیستل کېږي. نو ستاسو ټول ښاریانو څخه خواست دی چې دا 3 ورځې خپل حاضري رایې پرلت غم ورځ د غم ډکه ورځ ده په ټول نر بر افغان ملت باندې یو دوره ورځ ده. موږ یو وار بیا یو داسې چې د لاسه ورکړله چې شاید په ډېرو کلو بیا موږ دا خانه پوره نه کړو. دا پر ګرد کام باندې حق لري یقینا دا دی اوس ګیلمن شهید سولو په هره ضلع کې د فاتحه به او د جنازې لمونځ په هره ضلع کې اوس او په کار هم دا دی چې پرلت لره په غټ تعداد راځي فاتحه به په پرلت کې. ډېره مننه کور وده. نن ډېر د غم ورځ د غم ډکه ورځ ده په ټول نر بر افغان ملت باندې یو دوره ورځ ده. موږ یو وار بیا یو داسې چې د لاسه ورکړله چې شاید په ډېرو کلو بیا موږ دا خانه پوره نه کړو. د ګیلمن شهید جنازه غیبانه جنازې لمونځ وسولو د سبا 3 ورځې د فاتحه په چمن چې کوم روان پر لټ دی هلته به 3 ورځې موږ ناست چې دغه فاتحه به هلته اخیستل کېږي. نو ځکه دا خبرتیا یم په دې ډول کله چې دا ولس ته معلومه شي چې فاتحه به په پرلت کې اخیستل کېږي.